No, 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 no. وی راشه چې لاس کې درته درکړم ما د ګلاب په ګل راوړی دی په مینه. هلکه موټرو دا ساده ګل څنګه نن زه خوشحاله دی ځان یې سم کوڅه ډب ډم جوړ کړی دی ته ودرېږه ورشمه. هلکه ساده ګله دا ځان یې د څه د کوڅو ډم جوړ کړی دی خیر خو به وي. او موټرو خیر دی خو بس زه غواړم ځان یو ښه سندرغاړی او یا چېرته ځان نه ښه غټ شاعر جوړ کړم. ښه ساده ګله راځه دلته یو چېرته کښېنو زه به درته چل وښیم ډېر غټ سندرغاړی او یا شاعر به درنه جوړ شي. نه مړه ښه راځه دغلته سیند دی د سیند غاړې کې به کښېنو سره به ګپ ولګو. والکه موټرو دا د کوم ځای ته راوسمه دا خو ډېر خطرناک ځای دی. هوا ساده ګله ځای خو خطرناک دی خو زه چېرته کوم چل ښیم هغه د دې نه خطرناک دی او د کس نوم درته ښیمه کس د بیا د ټول نه خطرناک دی. نه مړه موټوری استاد هر څه خو د خطرناک هسې نه د شاعر په ځای رانه یو غل جوړ کړي الله دې خیر کړي. دا خبرې پرېږده ساده ګله ویرېږه مه ته ځان نه غواړې شاعر جوړ کړې که نه. اوا موټوریا زه خامخا غواړم ځان شاعر جوړ کړم. ښه ساده ګله یو خو داسې چل دی چې ته شاعري یادې او یا ځان سندرغاړی جوړول غواړې نو ته باید ځان ته یو وساز راونیسې. ښه اوس دا وساز به کوم ځای کې رانیسو د اوبو کې دلته خو صرف مایان دي. نه قمقله شیرعلي ساده ګله خلک وسادان په اوبو کې نه رانیسي هغوی د خپل کور کې ناسي او خلکو ته شاعري یادوي او زه به ورته یو کس نوم اوس ښیمه هغې ته به ورځي او به تا ته ډېر سپیشل شاعري یاده کړي او د هغه نوم دی فرمان کسکر. نوم یې چندانې نوم نه دی چې د ده به شاعري څنګه وي خو زه خیر زه ورځمه نو د الله په امان. دا ساده ګله نوم یې چندانې نوم نه دی خو شاعري خطرناکه ده یو ځلې چکر ور ووه سمه ده د الله په امان. السلام علیکم کسکر صاحب. وعلیکم السلام هلکه څوک یې ته؟ کسکر صاحب زه موټرو رالیږلی یم او غواړم شاعري یاده کړم یا ځان سندرغاړی جوړ کړم نو هغې دو ستا ډېر ما ته صفت وکړو نو دا شاعري به زه څنګه یاده کړم او دا شاعري څنګه جوړېږي؟ ها دا خبره ده دا خو ډېر ښه کار دی چې ته ځان شاعر جوړې نو شاعري جوړېږي هغه په هر څه جوړېږي په دیوال جوړېږي په انوارۍ جوړېږي په میز جوړېږي په چوکۍ جوړېږي دا زما مخې ته د کتابچې چې که نه په دې باندې جوړېږي په هر څه باندې جوړېږي. نه مړه کسکر صاحب دا باسې ګپې دا خو ډېر اسانه ښکاري خو زه خیر ته راته لږه شاعري وکړه که چېرته مې ستا شاعري خوښه راغله نو غواړم زه دلته ځان داخل کړم. ښه لکه غوږ شه ورته په دې کوټه کې چې څه موجود دي په دې ټول درته شاعري وایم د دیوال نه ونیسه تر ځمکې پورې تر ځمکې نه ونیسه تر چته پورې په ټول درته شاعري وایم. غوږ شه ورته لکه د دې دیوال نه بېرته شروع وکړمه دا دیوال دی دا جوړ کړی محمدین دی په خو دا ځمکه د دا اخیستې ما په پیسو دا بره چت چې درته ښکاري آلولو دا به جوړول غواړي دا ډېر زوړ دی کله چې ته داخله وکړې په هغې پیسو او که نه ته پوه شوې او که نه. بالکل نه وایي ستا شاعري خو ډېره خطرناکه ده خو دا راته ووایه چې ستا په دې ځای کې داخله ده په سو دلته داخله ده په پیسو یولې میاشتې 50,000 روپۍ دي او د دویمې میاشتې بیا 2,000 روپۍ دي په خو صحیح ده فرمان کسکره د دې یولې میاشت نه تېر شه زه به بیا په دویمه میاشت کې راشم که نه کله نا کله ست د جام کوه پتا مین یم کما پام کوه کله نا کله ست د جام کوه پتا مین یم کما پام کوه پتا مین یم کما پام کوه